مشران ډېر سپین ږیري خوشحاله دي وایي زه مونځګزار یم په کور کې به یې 9 او 10 بېلمازه پراته وي. زما محترمو دا ډېره د افسوس او د ژړا خبره ده. ګورې دا کمال نه دی چې ته مونځګزار یې، که ته د کور مشر یې، سربراه یې او ستا بچي ستا رونه ستا په کور کې زنانه بېلمازه وو، دا یاد وساته الله سبحانه وتعالی به درنه د دې تپوس کوي. د صحیح مسلم کې حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. ای زما د امت خلکو په تاسو کې هر سړی نگران دی، خو د هر سړي نه به د هغه د نگرانۍ د هغه د رعیت په باره کې تپوس کیږي. که ته پلار یې او ستا بچو مونځ نه کوو، الله سبحانه وتعالی به تا نه د دې په باره کې تپوس کوي. یره جي ما ورته وینا کړې ده زما نه مني. زما محترمو دا هېڅ عذر نه دی. که ستا زوی په کور کې د یوې ورځې خرچه قضا کا، ما او تا ورسره کوم عمل کوو؟ مور ورسره خبرې نه کوي، پلار ورسره خبرې نه کوي، ځان ترې خفه کړي. بچي ورځ کې 5 مونځونه نه ادا کوي، بېلمازه ګرځي، د پلار په تندي ګونجې نه راځي. دا وجه وه چې قرآن کې الله سبحانه وتعالی خپل نبي ته د دې هغه خاص ترغیب ورکړی دی چې ګورې خپله خو مونځ کې، د خپل مونځ سره سره خپل اهل او عیال ته هم د مونځ ترغیب ورکړي. هغوی هم مونځ ګزاره که، هغوی هم په مونځ راواړوه. قرآن کې الله فرمایي وأمر اهلک بالصلاة واستبر علیها. ای نبی خپله مونځ کوه، په دې باندې قایم او دایم اوسه. وأمر اهلک، خپل اهل او عیال ته هم د دې مونځ حکم ورکړه. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین. خپلو اولادونو ته حکم ورکوي چې کله د 2 کالو ته ورسي د مانځه حکم ورکه، بچی مونځ کوه، امر به ورته کې. څه مو خیال دی چې یو ماشوم 2 کالو ته رسېدلی او پلار ورته وایي چې بچی مونځ کوه، نو د دې نه دا معلومیږي چې د دې 2 کالو نه مخکې به په ده باندې مونځ یادې که نه، ده ته به تا مونځ ښودلی. دا د مور او پلار ذمهواري ده. هغه مور ته ویم او هغه پلار ته ویم چې بچو ته د مونځ تربیت نه ورکوي، په دې خبره به تاسو الله سبحانه وتعالی رانیسي. په دې کې هېڅ تقصیر مه منه. بچیه که کار له نه تلي مزه خیر دی، دا برداشت کیدی شي. یو ورځ د نه بیا خورو، سپوره به وخورو، سخته به تېره کړو، خو بچیه ګورې چې د مونځ نه شاته نه شي، ګورې مونځ در نه قضا نه شي.